حامد کرزي شمالي وزیرستان کې د نجونو پر سکولونو بامي حملې وغندلې. میرالي کې په ضد احتجاج شوی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. شبنم مزریم، پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزي په شمالي وزیرستان کې د نجونو پر 2 سکولونو بامي حملې غندلې دي او د یو غیر انساني عمل بللی دی. په میرالي ښار کې د دغو سکولونو د تباهي خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. حامد کرزي د پنجشنبې زیارت په ورځ پر خپل ټویټر او فیسبوک لیکلي، پر ښوونځیو بریدونه له علم او پوهې سره ښکاره دښمني ده چې د په وینا د پرمختګ دښمنان یې ترسره کوي. د شمالي وزیرستان د میرالي په 2 جلا سیمو هیڅوخیل او مسکی کې د مې پر 22مه د شپې وسلوالو د نجونو 2 سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي وو. په بریدونو کې چاته کوم زیان نه ورسېدلی. د ځایي خلکو په وینا په دغو سکولونو کې شاوخوا 1500 نجونو تعلیم کوه چې د سکولونو تر تباه کېدو وروسته یې زده کړې متاثره شوې دي. د نجونو پر دغو 2 سکولونو د بمي بریدونو په خلاف د پنجشنبې زیارت په ورځ د شمالي وزیرستان په مرکز کې د نیشنل ډیموکراټیک مومنټ په لسګونو کسانو احتجاج هم کړی دی. NDM پر خپل رسمي ټویټر پاڼه د دې احتجاج عکسونه خپاره کړي چې پکې لیدل کېږي احتجاج کوونکو په لاسونو کې شعار پاڼې هم راخیستې دي او پرې لیکل شوي دي نجونې هم د تعلیم حق لري. په وزیرستان کې د نجونو تعلیم وژغورل شي. حامد کرزي وایي د داسې بریدونو مقصد دا دی چې زموږ بچیان په خاصه توګه نجونې د علم او کمال خاوندانې نشي او ټولنه مو تل د پردو محتاجه پاتې وي. وایي ډاډمن دی چې دا ډول بریدونه به په پښتونخوا کې د نجونو د تعلیم مخه ونه نیسي. د شمالي وزیرستان د نجونو پر سکولونو د بمي حملو خلاف د پاکستان د وزیر اعظم او د پښتونخوا د حکومت لخوا د غندنې څه بیان تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د حکومت پر دغه رویه نیوکه کړې او پر ټویټر یې لیکلي دا هم سرکاري ودانۍ وي، خو د وزیر اعظم په ګډون د هیڅ سیاسي مشر زړه هم د وینو اوښکې ونه څڅولې، نه پرې عدالتونو افسوس وکړ او په میډیا کې هم ورباندې ماتم نه لیدل کیږي. د پښتون وطن د بربادیو ذمہوار همدا ریاست دی. د منظور پښتين وروستي تور ته لا کومې ریاستي ادارې جواب نه دی ویلی، خو پوځ او حکومت د PTM هغه تورونه تل رد کړي چې وایي په شمالي وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې تر ترهګرو پر ځای عام خلک وژلي او د خلکو کورونه یې وران کړي دي. په میرالي کې د نجونو پر سکولونو د بریدونو ذمہواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دي اخیستې، خو په دې سیمه کې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله فعاله ده چې په وروستیو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي.